یو سهار به زما سترګې نه لوڅیږي، لاس او پښې به مې وتلي وي له واکه، او فیسبوک به مې آنلاین وي هسې پاتې، څو ملګري به په زړه زړه کې خفه وي، میسیجونه به یې نه وي ځواب شوي. یو سهار به زما سترګې نه لوڅیږي، لاس او پښې به مې وتلي وي له واکه، په واټساپ کې به مې تا ته څو پیغامه د خپل نه بیانېدونکي حال وي پریښي، ستا ځواب به همغه تکرار جمله وي، مړه نه ارځي دا ژوند همداسې شی دی. یو سهار به زما سترګې نه لوڅیږي، لاس او پښې به مې وتلي وي له واکه، پر کاغذ به ناتکمیله غزل پروت وي او قلم به مې په ګوتو کې وي پاتې، او بل څنګ ته د شعرونو دوه کتابه چې به داو او بس همدغه شانته ښه یم. یو سهار به زما سترګې نه لوڅیږي، لاس او پښې به مې وتلي وي له واکه، زه به دغه شپه په 12 بجو مړ یم، او پیاله کې به نیم سوی سګرټ پروت وي، د نشې او خوب ګولۍ به مې پرتې وي په سرو وینو د لامده بالښت د لاندې. یو سهار به زما سترګې نه لوڅیږي، لاس او پښې به مې وتلي وي له واکه، مخکې جیب کې به مې کارت د پوهنتون وي، او بټوه کې به 200-300 روپۍ وي، او رښتیا دا یو موبایل به هم میراث وي چې پاسورډ یې ستا 5 حرفه نامه ده. یو سهار به زما سترګې نه لوڅیږي، لاس او پښې به مې وتلي وي له واکه.